مولوي صاحب بله دا دی چې زموږ له پښتنو لواطت، زنا، بچهبازي، له حیوانانو سره، له انسانانو سره زنا، له ماشومانو سره، د دې مخه به څه شی نیسي؟ د دا مخه څه شی نیولی سوی که تاسو راته ووایاست؟ د دې مخه نو نه بل شی بې نکاح نکاح چې د الله لباس بوللی ښځه د نر لباس ته نر د ښځې لباس، نو که دوی سره وځنډوي د پلارو یا د ورور د مشران په ګناه کې ورسره مشترک شریک دي. بل دا دی مولوي صاحب، ډېر محترم قدرمن مولوي صاحب، زه د پښو خاورې یم. د لواطت بچهبازي، یو لواطت بچهبازي زنا، اوس دی زموږ په وطن کې مطلب دغه 40 کاله پورې واده نشته د ځوانان. نو دا ځوانان چې دي اکثره وخت حیوانانو ته هم رجوع کوي، انسانان ته هم کوي، ماشومانو ته هم کوي، دې ته هم کوي. اوس د انسان د ازدواج چې دی واده خو د انسان اولین ضرورت دی چې څنګه بالغ سي دستي به ورپه کوي. اوس دا نکاح چې دونې ګرانه ده، دونې ګرانه سي په 80 لکه په 90 لکه دا شیان پکښې کې ولور او نور شیان دي. اوس واده کوي ډوډۍ 10 لکه ده، میلمانه به مړی، بیا ولور دی 50,000 کیسې پکښې بې شریعته. اوس زه دا وایم چې دا زموږ په وطن کې اوس هم دا فساد، زنا، لواطت، بچهبازي د دې وجه څه شي ده؟ دا وجه راوښیه. د دې وجه دغه ده چې دوی ترسین اړولي دي. نو باره هر څه چې کوي، که د حیوان سره داسې بله چې کار کوي، که د انسان سره کوي، که په هره خوا کې کوي، د سبب یې دغه تاخیر دی چې په وخت واده نه ورته کوي، یا خو په وخت نه کوي، بل د دې په خوښه نه کوي، او بل یې په ډېرو روپیو کوي چې هغه قدرت نه وي په کلو بیا غاړه نه سر ایستل.